عدالت نه خبر شي، حقیقت نه خبر شي، د ځنګل په شان قانون دی، ریاست نه خبر شي، دلته ځای په ځای وژنه، نه تپوس ته نه پوښتنه، بس عیاش عیاشي ده، زوروره بدماشي ده، زه لیوال بیخي کمزوری، مهربانه پاک الله شي، الله پیره بابا راشي. د ستاسو کتاب امن ته لیواله یو د ستاسو ډېر ډېر مبارک شه. دا کتاب چې کوم موږ په مات ګوډ او په هڅو باندې دغه مات ګوډ ټکي راغونډ کړل او دغه کتاب راوړه دغه د ولس مخې ته دغه د ولس یو امانت و چې زموږ په اوږو پروت و. پښتو خبره سره مو سپک شو چې دغه مو پښتنو ته حواله کړه. د ستاسو دی بیا بیا ډېر مبارک شي دغه کتاب. ډاکټر حکیم صاحب او تر صاحب مانیروال انور خیال ګڼو نمونه دي زما ملګري دي. دا ټول د دې خبرې وضاحت کوي چې موږ امن ته لیواله یو، چې موږ امن ته لیواله یو. باید دغه ځوانانو باندې مې دغه اخري غږ دی، ځکه تر سبا پورې خبرې وکړم نه دا خبرې ختمېږي او نه د دغه ځوانانو دا کار زیار ختمېږي چې په لنډو خبرو کې ختم کړم. زه به ورته اخري دغه خبره وکړم چې الله مو دغه شاعران دا ځوانان داسې مشران الله مو د پښتنو له سر نه هېڅ کله مه کموه. دا په تاسو آباد دي، په تاسو شاعرانو، په تاسو ځوانانو دا آباد دي. والله دا پښتانه آباد ساتي، ځکه چې پښتانه یتیمان دي، د دې هېڅ څوک نشته. نه په پارلمان کې څوک خبره کوي، په یو ځای کې دې خبره نه کېږي. دغه یو شاعر دی چې د شاعري په ژبه کې دغه د مایک نه کولی شي. بل تاسو یاد وساتئ چې ګوره د ستاسو په کیسه کې هېڅ څوک نه دي، صرف شاعر دی چې ستاسو په کیسه کې دی. ښه ژوند درته غواړم. دغه یو نظم قربان مشم، دغه یو نظم الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. اخري شعرونه به یې وایم، الله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي. ښه وایم الله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي، د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي. د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو خپه نیوو کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې. دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د څه راز و، نه تپوس کړئ نه سلا کړي، بس زموږ د زړګي غلا کړي. زه په مینه څه پوهېږم، ته په ټوکو کې رښتیا شي. الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا. واورئ او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي، ته خبرې لیونیا راتاوان به هم به ماشي. ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي. بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه، دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یا زموږ خالي جیبونه. دلته خلکو پرې غورونه یو ناترسه زمانه شي، بل زموږ خوار نصیبونه. دلته ساس کې هم ګویا شي، دلته اوري دیوالونه. ستا د مینې راز به دوی کې د الزام شمېره بادونه، نه خبره به رسوا شي. الله پیره بابا راشي چې شیبیم شي پاسې بنا. الله نظم در نظم الله پیره بابا راشي. واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي، بیا خبرې له نظام شي، بیا خبرې له باچا شي، په توبو به توبهګار شي، مجبورن به بجلا شي. عدالت نه خبر شي، حقیقت نه خبر شي، د ځنګل په شان قانون دی، ریاست نه خبر شي. دلته ځای په ځای وژنه، نه تپوس ته نه پوښتنه، بس عیاش عیاشي ده، زوروره بدماشي ده. زه لیوال بیخي کمزوری، مهربانه پاک الله شي. الله پیره بابا راشي.